سلامونه می قبول کړئ خوږو دوستانو او کتونکو. نن ویډیو په مشهورې اداکارې غزل ګل باندې ده. د هغې د ژوند فن باره کې به خبرې کوو چې هغې په کوم ښار کې سترګې غړولې وي او هغه دغه فن ته څنګه راغلله او بیا یې د دغه فن نه کناره کشي څنګه وکړله. دغه ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ. ویډیو سکیپ کوئ مه چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. دوستانو غزل ګل چې پېښور کې پیدا شوې وه او تعلیم یې هم تر 10مه پورې په پېښور های سکول کې کړی و. دوستانو غزل ګل د پښتو سیډیز ډرامو هغه اداکاره وه چې د هغې په وړاندې ډېرې غټې اداکارې فیل وي. هغې به خپلې اداکارۍ سره دومره مینه کوله چې د هغې هره ډرامه به هیټ وه. داسې خو هغه په های بجټ ډرامو کې کار شوی وه او ښه اداکارانو سره د هغې اکټینګ شوی و. خو په هغې کې مشهوره ډرامه چې غزل ګل د دغه ډرامې نه یو دم هیټ شوله چې د هغې نوم نظره مشي چې دا د محمد حسین سواتی سره په مین لیډ کاسټ کې راغلی وه. دوستانو دغه ډرامې بلها بزنس کړی او د غزل ګل د ژوند د دغه ډرامې سره ډېر غټ لاس دی چې دغه ډرامې نه پس هغه د کامیابۍ هغه درجې ته ورسېدله چې هغې به د ورځې 2-3 ډرامې ساین کولې او هغې ژوند دومره بیزي شو چې هغې د ډرامو سره سره فلمونو کې هم اکټینګ شو. دوستانو غزل ګل چې پېښور کې پیدا شوې وه او تعلیم یې هم تر 10مه پورې په پېښور های سکول کې کړی و. دوستانو هغې د اکټینګ سره شوق و چې په دغه وجه باندې هغه د پښتو سیډیز ډرامو ته راغلله. په 2012 کې بیا داسې یو دور راغی چې د سیډیز ډرامې ورو ورو په ختمېدو شوي ځکه چې موبایل او یوټیوب راغی نو خلکو سیډیز ته شا کړله. غزل ګل چې د هغې واده هم تیار و نو هغې هم په دغه دوران کې سیریز ډرامو فلمونو ته خدای پاماني وکړله او خپل واده یې وکړلو. دوستانو د هغې واده کامیاب شو او تر اوسه پورې هغه یو ښه ژوند تیروي او په خپل کور باندې ناسته ده. هغې د خپل خاوند سره دغه لوز کړی چې هغه به میډیا یعنې شوبیز فریدي او هغه په خپله واده باندې قایمه شوه چې تر نن ساعته پورې د هغې چا پلو هم ونه لیدلو. د هغې ډرامې که اوس هم په یوټیوب چلیږي نو په کروڑه او په لکونو ویوز باندې ځکه چې د هغې اکټینګ داسې جاندار اکټینګ و چې هغې ته هر یو اداکار نشو رسېدلی. غزل ګل چې دغه پیړ ته خدای پاماني وکړله دوستانو هغه اوس خپل ژوند ډېر په خوشحالۍ سره تیروي او د خپل خاوند سره یو ښه زندګي تیروي. د غزل ګل اوس هم ډېر زیات مینوال دی او ډېر مینوالو غوښتنه کوله چې د هغې په ژوند او د هغې په فن باندې زموږ سره خبرې وکړي. هغې په فن او په ژوند ټول معلومات موږ له تاسو سره شریک کړ. امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. د نور داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو پورې راکړئ اجازت. د الله په امان.